د اختر په درې واړو ورځو کې د ننګرهار ولایت بېلابېلو تفریحي سیمو ته زرګونه خلک د سیاحت او تفریح په موخه راغلي او له پراخې امنیتي فضا څخه خوند اخلي. ننګرهار ولایت ته راغلي سیلانیان وایي سږنی اختر مو په بېساري امنیتي فضا کې تیر کړ. دوی زیاتوي چې د دې ولایت بېلابېلو تفریحي سیمو ته یې سفر وکړ او هلته یې له طبیعي ښکلاوو خوند واخیست. یو تن سیلاني چې له خوست ولایت راغلی وایي په ننګرهار کې اختریزې شپې ورځې په خوښۍ تېرې کړې او د امنیتي فضا ستاینه یې وکړه. زه د اختر په دویمه ننګرهار سیمې ته راغلم. دلته چکرونه منظرې مې ډېر وکړې. اختر مو تر اوسه ډېر ښه و، ډېر ښکلی ساعت مو تېر کړلو د خپلې ملګرو سره. ډېر ښه خوند یې وکړو، امنیت و، امن دی، سوله ده. دوه تنه نور سیلانیان وایي د ننګرهار ولایت بېلابېلې سیمې ولیدې، رښتیا هم له ښکلاوو ډکې دي. رالو د باغ ته لږ چکر ته او ماشاءالله ښه چکرونه و، ډېر په طب او انډیوالانو سره او کامې ته لاړو، ډېر ښایسته ځایونه، ښه امنیت او همداسې کوز کونړ ته لاړو نو ماشاءالله امنیت کې هم ښه دی او ساعت هم تېر شو، لږ تفریح مو وکړو. اختر به موږ ډېر ښه تېر شو. یو مننه کوم د امنیتي ځواکونو څخه ځکه چې د امنیت فضا خوره وه او موږ په خوشحالۍ سره خپل چکري والي انډیوالان او ملګري راغلي وو. له هغې ورځې راهیسې چې اسلامي امارت بیا ځلې واک ته رسېدلی نږدې 4 کاله پوره کېږي چې په اخترونو او نورو عادي ورځو کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نه ده پیښه شوې.